خدای د ژوند د خوشحالونه داسې بیلولي یم خدایه د ژوند د خوشحالونه داسې بیلولي یم دومره پخوانه د غمونو نږدې خپل ولي یم خبر په خوبه د لا نومه چې غم و زما هغه خم ماته چې په لاسو کې قلم و زما ما له تقدیر و د غربت هغه کتاب راکړی چې په لوستو به یې تر وخت سترګو کې نم و زما ریښې ریښې ګریوان پورې به ټوکې کېدې یو د مور مینه باندې زړه څه قدر سم و زما ما ته به روزانه د غم یو قافله راتلله په هغه وخت کې به مې زړه ته دا ګیله راتلله زه ښه انسان یم د دې خلکو نه بدل ولې یم زه لا ماشوم یم د غم په جرنده دل ولې یم ما به له مور غوښته زما مور به له خدای غوښتله ما به چې کله خو د مور نه یو روپۍ غوښتله راته به وي بچې نشته درله بیا به درکړم واپس چې راشي د مکتب نه خامخا به درکړم سړی روټۍ مې جمع کړې دا به خرڅې کړمه یوه به نن واخلې بچې بله سبا به درکړم سکول ته به لاړم غمجن ما به غمونه کول په هغه وخت به مې د پلار ډېر ارمانونه کول کاش که ژوندی وې ما به ولې خدایه زړه خوړلې ما به د زړه په ځای وړو سره خواږه خوړلې زه یو یتیم وم بې اسرې وم اسره مې نه وه سکول ته به تلم خو په غاړه کې بسته مې نه وه سوالي قلم باندې مې اے بي سي لیکل کړي دي ما په پردي کتاب کې څو ورځې لوستل کړي دي د دې نه پس مې بېګارونه د یو بل کړي دي په نه خبره راته هر سړي کنځل کړي دي زما د ژوند کیسه اوږده ده ټوله نه وایم په څو خبرې حقیقت درته د زړه وایم ګریوان شلېدلې هم په خپو کې مې چپلې نه وې دغه زړې جامې زما غاړه کې خپلې نه وې ما خپل ریښې ریښې ګریوان ته په اختر کې جړل ما د اختر نوې جامې چېرته ګنډلې نه وې په چاپېرچل کې څوک امروله څوک خجونه له تله څوک خجونه له تله څوک څلور میاشتې له تبلیغ کې څوک کلونو له تله په خدای مین خلک د خدای لارې کې وختونو له تله په خدای مینو خدای دپاره یې وختونه لګول هلته به خدای پاک ته پنځه وخته سرونه لګول حاجي په هر کال کې په ښه جمره لکونه لګول ما په زړو څپلو کې ځان له پیوندونه لګول منکر د نه یم حاجي صاحب کې احساسو زما خوندوي راکړی و پتن چې کم لباسو زما ما له خوندې خلکو خیراته صدقې راکړې تن مې په پټو ما له دې خلکو جامې راکړې خدای دې قبول کې بس چا لوی چا وړې راکړې ما له د خدای په نامه دې خلکو زړې راکړې ما په ماشومتوب کې مزدوري کوله مونږ د کړی په کور کې خپله زندګي کوله مونږ اوسېدو پکې حاجي صاحب یو کنډر راکړی حاجي صاحب کنډر راکړی په کرایه تر څه وخت او په زر راکړی وخت تېرېدلو کرایه شوه زمونږ 1500 د اختر میاشت کې رانه واغستې 1500 200 یې ما له د نوسو په سرسایه کې راکړې هغه یې هم راله د کور په کرایه کې راکړې خانانو دا د یو یتیم کیسه وه حاجیانو دا د یو یتیم کیسه وه چې ما ته یې کړې وه زما په ځای کې سترګو کې اوښکې غړېدې ویلې قدر مې نشته دی د چا په ځای کې د وخت خانانو د نامې حاجیانو هدله چې ځای په کلي کور مالک کې لږ غوندې نظر لګوی د خدای رضا صرف په ښځو په عمره کې نه ده چېرته کې لاس هم د یتیم بچي په سر لګوی د حج د تلو نه مخکې لاړ شه اسپتال وګوره د څو بېوسه او دردمندو خلکو حال وګوره بلا بېوسه لا علاجه مرضونو کې دي قسم په خدای خلک درنو غمونو کې دي چې ته په خپلو سترګو وینې رنځوران حاجي صاحب که په صحیح معنو کې ته یې مسلمان حاجي صاحب نو ستا بدن نه رابېدار شي ښه انسان حاجي صاحب قسم په رب دی نه به حج نه به عمرې له ورشي که چېرته ته د دغه خلکو دروازې له ورشي په تا خدای رحم کړی تاله یې صحت درکړی ستا امتحان دپاره تاله یې دولت درکړی دا غریب هرګز پیدا نه دی ستا تاوان دپاره دې پیدا کړی دی الله ستا امتحان دپاره د دوی مدد وکړه رضا پې د خپل خدای وګټه دنیا فاني ده په جنت کې ځان له ځای وګټه بخښنه غواړم ما وکړې د خپل خیال خبرې هغه حاجي ته چې د حج کوي اټکان خبرې اکثر خفه شي چې کومه چاته دا خبرې سیا د ښې نه لګي چا باندې رښتیا خبرې ډېره مننه شکریه